سلامونه او نیکی هیله دوستانو، خدای دې وکړي روغ جوړ اوسئ. سهار هم بخیر. نن راغلی یم د وان ښار ته. نو نن د څه فرانسوي یو ټسټ لرم، نو دې بل ښار ته راغلي یو. نو زه ټرین سټیشن نه ووتم او ځم له خیر سره خپل دلته د بس سټیشن ته چې بیا لاړ شم هغه مرکز خواته چې کوم ځای کې چې زما امتحان دی. نو وګورو چې د امتحان څنګه تېرېږي له خیر سره. دا زمونږ بس هم راغی، نو اوس به بس ته خیژم. Merci beaucoup. Ah d'accord. C'est comme ça? Merci. زه به د آخري سر کې کښېنم چې د بس ټول بس ته ښکاره شي. Ici? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, non. Prends ici. Non. ما فکر کوم چې ما ته ویل ته کښېنم. بس اوس دا د فن ښار دی. زموږ د تقریبا نیمه ګنټه څلوېښت دقیقې لاره ده. نو د دې ځای د چا خبره ده هغه د ولسوالۍ مرکز دی، هغه اداري مرکز د هغه ځای دی. Merci beaucoup. Au revoir. زما په نظر چې نقشه کې مې چې چېرته لیدلی وه هغه دا ځای داسې دی، دا دې خواته دی. زما په خیال چې دوی زه اوس ګوګل مپ کې وګورم. اوس په ګوګل مپ نه بغیر کار نه کېږي. نو دې خواته رڼا ډېره ده، کېدای شي تاسو ته زما څېره هم ښکاره نه شي. په هر صورت دغه شانته چې لاړ شو دې سړي سم قانون مراعات نه کړ. زه باید تېر شوی وی د سړک نه، خو بس هغه زما نه مخکې موټر. دلته چې دی اولویت پیاده رو لري، یعنې کوم ځای کې که اشاره نه وي اولویت پیاده رو سره دی. که چېرته اشاره وي بیا نو اشاره بیا مسله بېله ده، بیا د پیاده رو او څه بیا هر څوک خپل نوبت باندې به ځي. او دا سړکونو ته هم چې وګورئ تازه په تازه قیر شوي دي. دلته چې وګورئ بیخي تازه په تازه قیر شوي دي. او خواته چې دی هغه کار هم پکې روان دی، کارګران کار کوي دغلته. نو دا ځای لکه چې ښه نوی ترمیم شوی. او دا هم د دې ځای هغه بس سټیشن دی موقتي. دا د خپل دا کوم ځای ته چې د امتحان ځای دی دغلته راورسېدم. CLPS. نو CLPS د دوی یو داسې یو کورس خونده دی، دې کې د فرانسوي ژبې کورس پکې نور او نور خپله دا د مسلکي زده کړو سټاژ دا نور مسلې چې دوی ورته وایي. نو سرټیفیکیټ هم ورکوي، البته یو ډول د سرټیفیکیشن دی په نوم د TCF ورته وایي، ټسټ کونیسانس فرانسې، یعنې د فرانسوي ژبې د پیژندګلوي ټسټ امتحان. نو زه فکر کوم چې هماغه شی به ښایسته ښایسته تعمیرونه دي. والله دې خواته دا نور تعمیرونه هم دي ډېر ښایسته طبیعي. یو ښه والی چې دلته دا دی چې دا ځینې ملکونو کې چې د ټول تعمیري هېڅ خوند نه کوي. دلته ښه والی دا دی چې طبیعت هم شته دی، داسې تعمیرونه یو بل د پاسه نه دي، ډېر د بیروبار د تعمیر نه دی جوړ کړی. دلته ډېر چې دی بس. نو دا دی وګورئ. اوس نو ما تل یم لږ خپل وخت نه مخکې راغلی یم. نو ښه خبره ده چې مخکې راغلی یم چې بیا سړی چې په عجله کړي بیا نو حساب ګډوډېږي. دغه هم لکه چې پیاده رو ځای و، دغه نه ما کولی شو چې راشم، خو بس دې ځای کې زه بلد نه وم، نو زه نو هماغه ګوګل مپ په حساب راغلم. دغه یې لوحه ده CLPS Centre de Formation Professionnelle، د مسلکي کورسونو مرکز. بیا وینو په خیر راغلی. دغلته زما نوم هم مخته لیکلی دی چې څه وخت کې به دغلته زما څه اخیستل کېږي امتحان.
نو یو نیم ساعت پاتې دی چې زما وخت راورسیږي. تر اوسه د مامورین راځي خو لا تر اوسه ور نه ده خلاص کړی. نو اوس په کم 8 بجې دي. اوس وګورو چې یوټیوب کې څه خبرې دي. او 3 کسه سبسکرایبران ډېر شوي په خدای. زه همیشه د سبسکرایبران شمارم چې څو کسان شوي دي، ځکه چې دا وروسته له خیر سره بیا ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړوم چې هغې ته سبسکرایبران ډېر وي نو ډېر خلک یې وګوري. شارټونو سره سبسکرایبران ډېرېږي. که څوک یوټیوب جوړوي نو شارټونو سره ویډیوګانو سره سبسکرایبران نه زیاتېږي. نو ډېره مننه چا چې سبسکرایب کړی دی او چا چې سبسکرایب نه ده کړی. هیله مې دا ده چې چینل سبسکرایب کړئ، هم د دې ژوند په باره کې معلومات درکوو انشاءالله، او هم د رضاکاري په باره کې تعلیم، اقتصاد، انشاءالله ښایسته ښایسته خبرې به ولرو. نو دغه ویډیوګانو نه مې هدف دا دی چې دلته دا ژوند ویني چې څه خبرې دلته ژوند څنګه دی، ځکه چې ډېر خلک چې دي د دې ژوند ډېر پرفیکټ ښیي چې ټول شیان سم دي، هېڅ مشکل نشته، هېڅ ستونزه نشته. نو د هغې لپاره دغه ویډیوګانې زه جوړوم چې هغه واقعي تصویر د دې تاسو ته ښکاره کړو، واقعي حالات. داسې نه چې خلکو ته ووایو چې والله دلته ټول شیان سم دي او مونږ ډېر یو ښایسته ځای کې یاست او تاسې ډېر خراب ځای کې یاستی. نو هر ځای کې خپل ستونزې او مشکلات لري او فرصتونه هم شته، هر ځای کې شته. ځینې ځایونو کې ډېر دي، ځینې ځای کې کم دي. نو نن له خیره سره دا د امتحان سټرس نه پوهېږم چې څېره باندې کې مې ښکاري که نه ښکاري. نو ما خو ډېره آمادګي ورته نه ده نیولې، مخصوصا د خبرو برخه کې. خبرو برخه کې یا تقریري برخه کې څه ستونزه ونه لرم انشاءالله، چې لیکلو کې، لوستلو کې، تحریري برخه کې یعنې ستونزه نه لرم. نو وګورو څه کېږي، توکل په خدای. سلامونه دوستانو، بیا هم نو زمونږ ټیسټ خلاص شو، امتحان هم ورکړه. نو ښه و بد نه و، هغه د دوو نتیجې خو اوس راغلی. تقریبا دوو برخو کې ما A2 دوی ورته وایي A2 هغه ما واخیستلی. نو دوه نورې برخې هغه بیا وروسته څه کېږي، هغه ارزونه یې کېږي. نو بس ښه و بد نه و. ستونزه دا وه چې که تاسې هم د فرانسوي یا بل هر ژبې لپاره آمادګي نیسئ، ښه خبره دا ده چې مخکې له مخکې نه لیکل ډېر وکړئ، لوستل ډېر وکړئ، خبرې وکړئ. زما ستونزه خبرو کې وه. نو لیکل مې ښه و، یعنې زما خپل په نظر لیکل ښه و، نور لوستل ښه و، معنا باندې پوهېدم. خو مشکل په څه کې و؟ مشکل په خبرو کې و. نو خبرو کې مې ستونزه درلودله. نو هغه بس بیا به وګورو چې هغه نهایي نتیجې څو راځي، چې A2 ماته راکوي یا BA. نو ما خو په دې هیله د امتحان ورکړو چې BA واخلم. او بیا هغه مرحله ده چې هغه کې هغه سره یعنې یو شرط دی د فرانسې هغه سیټیزنشپ اخیستل، BA دی. خیر که اوس نه شو، بیا به خپل هیله لاسه نه ورکوم، بیا به له خیر سره بیا به بل نور آمادګي به ورته نیسم او بیا به دویم ځل امتحان ورکوو. نو ډېره مننه، ښه وخت ولرئ. نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. نو ښه وخت ولرئ، خدای پامان.